السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو تاسو دې ملګري دا شعرونه واورئ کنه چې دی څه وایي. وی مونږ نه منو د سره دا خاني باچا خاني، مونږ دلته خښه کړې د پخوا باچا خاني، مونږ نه منو د سره دا خاني باچا خاني، مونږ دلته خښه کړې د پخوا باچا خاني، او زمونږ د بغاوت سندره دومره زوروره د دلته نه به وړي د ځان سره باچا خاني. تاسو واورئ قدرمنو دې ملګري دا جذبات، دا خبره دی چې په جذبه او په جذباتو کې فرق دی. کله چې یو انسان په جذبه او جذباتو کې فرق کولی شو، نو هغه پوهه چې جذبات انسان د انسانیت مقام ته رسوي او جذبات چې دی هغه انسان د انسانیت د صف نه وکاږي. بهرحال دا زمونږ قومي مسله ده، زمونږ د دې قام کې چې دی تربیت د نش برابر دی او هغې کې دا سیاسي لیډران مولویست دي. خو خبر در سره اوږدو منه، خو خبره د باچا خان بابا ده، نو یقینا چې موږ به دا ووایو چې پښتون قام بدنصیب ورته نشو ویلی، خو په دې کې وخت په وخت داسې مغل خویه خلک پیدا شوی دی چې د دې قام سره یې وفا نه ده کړې او د دوی سره یې مدام جفا کړې ده د پښتو په نوم، د پښتونیت په نوم باندې. خبره چې تر کوم حده پورې د باچا خان بابا ده، نو باچا خان بابا داسې یو اتل ده چې د هغه نه دنیا انکار نشي کولی. او دا خبره دی یاد چې باچا خان بابا هغه سیاست نه دی کړی. که څوک وایي نو نیشنل پارټي چې دی نو دا د باچا خان بابا پارټي نه ده، هغه یو قامي رهبر و او د هغه کمې خبرې چې دي، د هغه کم کردار چې دی، نو هغه په بهر ملکونو کې هغه باقاعده په نصابونو کې شته ده او په تعلیمي نصابونو کې دي چې په هغې کې په ملیشیا کې چې دی نو هم په تعلیمي ادارو کې د نصاب په توګه طالب علمانو ته ویلی شي. بدنصیبي زمونږ دا ده چې زمونږ په هیواد کې کله هم داسې یو اتل پیدا شي نو موږ د هغه د بدنامۍ پوره کوشش کړی. خو خبره اوږده ونه قدرمنو، باچا خان بابا چې دی هغه له د الله جنتونه نصیب کړي او دا ملګری چې دی نو د ټیک ته چې سیاست کوي خو دله سیاسي بصیرت نه دی ترلاسه کړی. موږ له پکار دي چې کله موږ په سټیج ودرېږو نو چې موږ هغه کسان سټیج ته ودرو چې هغه سیاسي بصیرت پیژني، هغه شعوري بلوغت پیژني او هغه علمي فصاحت پیژني. زه صرف د باچا خان بابا یو دوه کردارونه ستاسو سره مخې ته کومه چې هغه ګوره هغه یو پیره افغانستان ته تلو نو هغه په کور کې چې دی په بریکس کې د هغه جامې ورکړلی شولې، نو هغه بریکس واپس کوي چې نه زما دا جامې چې دي دا ماته په دې صادر کې غوټه کوي که په لاره کې چې د غریبانانو بچي ما ویني هغه به ماته کړېږي. نو هغه چې باچا خان بابا چې بیا کله تو افغانستان ته نو په هغه صادر په پیس کې جامې غوټه کړي د افغانستان ته تللی دی. دغه شانتې ایدي صاحب الله دې ورله جنتونه ورکړي، د هغه نه یو صحافي تپوس وکړو نو هغه وایي تا دا سادګي د چا نه زده کړې ده. نو ایدي صاحب ورته وایي چې دا سادګي او دا ساده جامې چې دي نو دا ما د ارواخات باچا خان بابا نه زده کړي. نو افسوس دا ده چې مونږ باچا خان بابا لوستی نه دی، کم سي کم چې په وړو کې د مالګې امره مونږ هم باچا خان بابا ولوستو که نه مونږ ته به پته ولګي، بیا به مونږ په باچا خانۍ باندې پوه شو چې باچا خاني څه شی دی، باچا خان بابا اوس وکړو هغه د کمې پایې سړی و. نو قدرمنو زه درته دا خبره کومه چې د باچا خان فلسفه، د هغه گفتار، د هغه کردار، هغه یو درویش یو ملنګ سړی و. هغه په خپل وخت کې د پیرنګیانو په وخت کې هغه مدرسې سکولونه کولاو کړي دي. خو ما درته وویل اوس هغه جدا خبره ده چې وخت په وخت زمونږ په قام کې چې کله اتل پیدا کېږي، اوس دا نږدې وخت کې ګورئ چې څوک د خبرې سړی هغه وجني نه څونه یې ووژل زمونږ او ستاسو تر مخې. نو باچا خان بابا هغه وخت کې هغه پالسي وه، هغه به یې بدنام کړو، د غدارۍ ټاپه به یې په ولګولې. داسې وخت په وخت به دې پښتنو کې کسان پیدا شوي چې هغه پرمختګ ته نه پرېږدي. نو ستاسو په منځ کې نور حایل کېږم نه، خو صرف دومره درته وایم چې باچا خان بابا ولولئ، که ډېرې نه شئ لوستلی څه نه سئ ولولئ، د هغه په کتاب کې وګورئ، زما ژوند او جدوجهد نور وګورئ، د مشرانو تپوسونه وکړئ، تاسو به د هغه په ایمان هم پوه شئ، د هغه په انسانیت هم پوه شئ، د هغه په خوددارۍ باندې به هم پوه شئ. او دعا کوم چې الله تعالی د باچا خان بابا غونده کې اتلان به دې قام کې وزېږوي او الله دې د هغه جنتونه نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.